ابراهیم رئیسی وایي که په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ نشي بیا به نه امن نشي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید په افغانستان کې له خلکو او سیاسي ډلو سره مرسته وکړي ترڅو داسې ټول شموله حکومت چې د افغانستان ټول قومونه پکې ونډه ولري رامنځته شي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې رئیسي دا موضوع دوشنبه د کب په دویمه د قطر له امیر شیخ تمیم بن احمد الثاني سره په ګډه خبري ناسته کې کړې ده. په دې ناسته کې د ایران ولسمشر د اړینو سیمه ییزو مسایلو له دې جملې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د افغانستان د سیاسي وضعیت او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه بحث کړی او ټینګار یې کړی چې له ترهګرۍ سره مبارزه او بیلابیل ډولونه یې د دواړو هیوادونو له سیاسي لومړیتوبونو څخه دي. د ایران ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید د خلکو او د افغانستان له سیاسي ډلو سره مرسته وکړي ترڅو په دغه هیواد کې ټولګډونه ولسي حکومت واکمن شي. رئیسي داسې مهال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړولو ته اشاره کوي چې لویدیځو هیوادونو هم څو ورځې مخکې په هغو ناستو کې چې له امیر خان متقي سره یې لرلې په دې اړه خبرې اترې کړې دي. په دې لړ کې کابل تر اوسه دغه موضوع نه ده منلې او ټینګار یې کړی چې حکومت یې ټول شموله ده.